ډیون جونز دا لوبډلې د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته وځي. د استرالیا پخوانی کرکټر او اوسنی روزونکی ډیون جونز د احتمال په توګه د 4 لوبډلو نومونه ذکر کړي دي او وایي چې د 2020 کال نړیوال جام نیمه پایلوبې ته به دا 4 لوبډلې لار پیدا کړي. ډیون جونز وایي په اوسنی وخت کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډله هم ښه په ټچ کې ده او کولی شي چې د 2020 کال نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو سیالیو نیمه پایلوبو ته لار پیدا کړي، ځکه چې د 2009 کال اتلولي هم ګټلې وه. په ټویټر کې د کرکټ یو مینوال په یو ټویټ پیغام کې پوښتنه کړې وه چې آیا د 2020 کال نړیوال جام سیالیو دوهم پړاو یا نیمه پایلوبې ته به کومې 4 لوبډلې لار پیدا کړي. جونز همدا ټویټ له نورو سره شریک کړی دی او هم یې ورسره خپل نظر لیکلی دی چې د احتمال په توګه به د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته به استرالیا، هندوستان، انګلستان، پاکستان او یا هم ویسټ انډیز لوبډله لار پیدا کړي، ځکه چې دوی یې وړتیا لري. هغه دا هم ویلي دی چې د استرالیا په کوربه‌توب په نړیوال جام کې د توپ اچونکو راج چلیږي او ښایي ډېرې لوبډلې چټک توپ اچونکي له ځان سره ولري. ټاکل شوې ده چې د نړیوال جام سیالیو د اکتوبر او نومبر میاشت په وروستیو کې د استرالیا په کوربه‌توب ترسره شي، خو د کرونا وایرسو د پراختیا له ویرې له کومه تازه پریکړه نه ده شوې. په دغه نړیوال جام کې به ټول 12 لوبډلې ګډون ولري چې په 2 ګروپونو باندې ویشل شوي. په بي ګروپ کې افغانستان له هندوستان، سویلي افریقا، انګلستان او غوراوي پړاو څخه راغلو 2 نورو لوبډلو سره قرار لري. د نړیوال جام ټولو کیدونکې لوبې 45 ترتیب شوي دي چې د استرالیا په 2 ښارونو کې به په 2 لوبغالو کې پر بیلابیلو وختونو ترسره شي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ اداره هم وایي چې دوی د راتلونکو شلاوروز نړیوال جام لپاره خورا ډیر چمتووالی ښودلی دی او لا هم پر خپلو پلانونو باندې بوخت دي چې ممکن ډیرې بریاوې پکې ترلاسه کړي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.